یو سره د قرآن دشمن پاتې شوی او زه سپاره وایم او هم دعا وکړي چې خدای پاک دا سپاره ورپسې بوزي او سړی راخلاص. وګورئ قرآن کې وګورئ وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر په دعواو کې د قیامت په ورځ د الله په مخ کې وای بچیا پروردګارا دا هغه قوم چې دنیا کې به ستا په قرآن پورې ټوکې کولې. قرآن سره دې چې په ژوند یارانه او تعلق نه و د مرګ نه وروسته زما په لستو تا پسې به قرآن نه درځي او نه به تا راخلاصوي. قرآن سره به رابطه او تعلق په ژوند پیدا کړي ته به ورسره اشنایي جوړې. دیکھو وګورئ ابو طالب څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو او دومره خدمتونه د پیغمبر کړیو چې انداز نو. ابو جهل رشتہ دارو لیکن چې په دنیا کې پیغمبرو نه من دا ابو طالب متعلق پیغمبرو ہے چې یا الله دنیا کې خو زه نه منلم او ستا قرآن ته سرنګون نشو قیامت کې خو به شپارس در تکوم پړه کې تیر شو. قرآن راغی چې پیغمبره چا چې په دنیا کې ته نه منلې په خپل ذات مې دې قسمی کبه کاویا کرته د شپارسو کې زه به نه منم. چا چې په دنیا کې ته نه منلې نن صاحبہ په یو عظیم قهر دا قوم اخته ده. یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. فقیران پسپن لبادوں کے ٹگان دی اور بادشاہان کو بادشاہ ان کے ٹگان. ماں دین درته وې جمعات ته دراوستم روټای مم درنو خړا پیسې مم درنو واغستې په بستر کې دم سملاستم چای پراټې روغنه اگې کړت پړت دامن درنوال دین به درته بیان. تبلیغی جماعت والا دي چې جماعت تراشي ستاسو روټای خوري ستاسو بس کی ستاسو په بسترو دکیږي ستاسو په کټو دکیږي او بیانای درته څه دین. دغه وګوره فرق داد چې کوم مولا او پیر د تبلیغی ډلې خلاف وي دا جګړه په دین نه ده دا جګړه په خېټه ده. تاسو خیال راغی جګړه په خېټه ده. تبلیغ والا وی خدای یو دی وای کنه وای دا د پیغمبر حدیث ته دا د قرآن الفاظ دي دغه وای مولا پیر صاحب هم چرشی دغه وای قبل څه وای. سوال دا دی چې تبلیغ والا دین خای به پیسې او دوی دین خای په پیسو. زا پریدم اصل مونږه پریدي چې پیر تلار شي قربان دې شم صاحب داوانه به مې نه وباس نو پیر سے پوری کې مواسکټه چولې کنه جی قربان دې شم داوانه به مې نه وباس. یا الله ته کامیاب خدای بدا د خدای قمق لړکه دا خیال کوي چې دراته دواو کا جوړ بر شو چې توتی شو. واورای زما دې په خدای باندې قسم وی اس لالچ مد نظر درته نیم راغله. اس لالچ ندر نه ووټ غواړم ندر نه پیسې غواړم ندر نه روټه غواړم هیڅ نه غواړم. کراغلم خدای د پار راغلم بیا دې زما په خدای باندې قسم وی چې صرف درد میں داد ہے پزړه کې چنن مسلمان قوم او خصوصا د پاکستان مسلمان دارت منګوټه ته دوه ډلو جوړ کړي دي. یو د دین ټیکداران او یو د دنیا سرمایدارو. عوام دارت منګوټي دي خو چې کم سنډا دي په وټړلو پاغې لاندې بتاویږي او ببرو بس مونږ درنه ډبډبي جوړ کړي.
څوک دې په یو رنگ کې وي او څوک دې په بل رنگ کې وي، څوک دې په دې رنگ کې وي وا عزیزا زه په بجلیګر کې وما دا د مړو شپه 13 شو کراله چا سره وړي کنه یو سړی راغی ما ته وایي چې یاره جی د مړو شپه ده چې په دې شپه څه ښیي چې سړی پاخه کي مال ټولو مړو پسې الواګانې تلي خولې به پې کوي ته په خپل مړي پسې ترسکون شی ولېږه څه شی ولېږم مال ولېږه ورپسې چې یو سیر نری غوښه راوړه او سرای کا او شنه مرچکي او ټماټر پکې واچوه راوړه چې مې کته بېګاله رښتیا ډونګه راوړه چې راوړه مونږ مو خوړه سار لمانه تپوس کوي इनको के राता वही चे क्या हो यार आती इनको को पोए गई क्या हो यार आती माल राती ते तेरा प्यो ते तेरा दादा ते तेरा पुत्र मनु आयन राती खाबिज ते मनु बढ़िया दुआवा देन दे आए कि अल्लाह तेरे नाल भला करे सारे मईता दे मुंह फिके आए तो सारा मुंह सलूना हो गया बड़े खुश शायद लाला माल जुम्मे दी रात भी कदी कदी उन्हें पीछे सलूनी चीज भेजा देखो जरा तो तपोसु का कहना मामा ना कम से मरी पसे देर सा अलकप आराम के खुदा बंदगा देखो गोरे देखो मरे दो हालत दी इल्लीन और सिज्जीन अजीजानो तो मरी तो रूह दो जायद इल्लीन और सिज्जीन सरीला चे साउजी याद अगर रूह लारशी इल्लीन दा और याद अगर रूह लारशी सिज्जीन था सिज्जीन पर जहन्नम की औज़ैद है अल्लाह दे अमान रखे और इल्लीन पर जन्नत की औज़ैद है अल्लाह दे नसीब रूह लालता खबर अखलास अफवा अगबिया सलवीख तुरज नाराजी और न कोर पर बलई कीनी चाल अल्लाह जरूर चटका अरवागाने नास्ती दी चा फातिया यौसी तासु ख्याल रहा मरा या लारो इल्लीन ता या सिज्जीन ता आओ ककम रोटी खलास दर तराल او درته وي چې په بلای راځي او پلانې لن غوندې تپوس ته وکړي لن ورته استاد جی د امړې عرض دی او که جوهر دی وای عرض د امړې عرض دی دا روح عرض دی او که جوهر دی که جوهر دی نو ولې دې دلیل په وایا او که عرض دی نو ولې دې دلیل په وایا دا کسی مثال یادول ورونو موسی علیہ السلام دا سلاړو تنراو غړانګي مړانګي دا کول دا آسان کار دی خبره د علم چې روح عرض دی او که جوهر دی او بیا د روح څه مقتضیات دي روح د مرګ نه وروسته کوم ځای ته لاړ شي تاسو خیال راغی بل دا زده کوي ما درته وی لوبې درکې دنیا کوي خانان او نوابان درکې یو رنګ لوبې کوي حکومت درکې بل رنګ لوبې کوي مونږ خلق د دین په رنګ کې درکې بل رنګ لوبې دیخوا وګورئ اوای تاسو په دغه ایمان چې دا تاسو په کوم کتاب راوړی دی اوای په دغه ایمان ما ته ګورئ چې په کوم کور کې لور کې بچی یتیمان شي ښځه کونډه شي مور بوره شي پلار بې زویه شي ماشومان په ځمکې چکونه لګوي په دغه ځای کې بچاله اوبه څکل خوند ورکړي وربکی او مونږ دا دانوړی په دغه ځای کې په خوله نه باسو که نه نو مونږ انسانان یو
یعنی ستا کور روان شو، بیړه دې تباه شوه، بچی دې یتیمان شو، ښځه دې کونډه شوه، او زه څه وایم چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ستا کور روان شو، بچی دې مړ شو، ښځه کونډه شوه، ماشومان یتیمان شو، او زما 40 ورځې غوا لنګه شوه. د عقل سترګې وخورئ. بدبخت قومه